بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه عاقب اقبال د کس سټوډنټ ټي وي سره یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم. نننی چې کوم ټاپک موږ تاسو ته تر مخه کوو هغه د ګریټ لیډر یعنی یو عظیم رهنما د 19 صدی والا یو عظیم رهنما څرنګه چې موږ تاسو ته پاته ده چې د ټولو مسلمانانو والا یو عظیم رهنما ده هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. دا هغه نه پس د مو د پښتنو والا یو عظیم رهنما تیر شوی ده چې هغه ټول پښتانه رضا کوي چې نوم یې ده بادشاه خان باندې المعروف ده. معروف بادشاه خان باندې ده خان خپل غفار خان ده. خان عبدالغفار خان په خپل ژوندۍ باندې څه شي نه سره یادېږي. هغه تحریک پاکستان کې څه کردار و، هغه پښتنو اکټه کونه کې څه کردار او عدم تشدد څه فلسفه ده. داسې نور ډېرې شی موږ ذهن کې دي. نو موږ غواړو چې موږ خپل ملګري وجدان صاحب سره د په باره باندې ډسکشن وکړو. ډېره شکریه ادا کوو چې دا نن موږ سره پروګرام ته ناست ده. ټول ناول خو وجدان صاحب ته بادشاه خان په باره کې تعارف به راته وکړي او مکمل د زندګۍ ولا چې کوم کہانی ده هغه موږ ته پهله بیان کړي. هغه د بعد موږ خپل امپورټنټ کوېشن یې کوو. که خیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه کې بھائی حماد بھائی تاسو چې تاسو موږ ته د پروګرام کې بلنه راکړه. خو یوه ګیله به درنه کوم په دې باندې چې ډېر زورور او ډېر معتبر ټاپک مې راته راکړی ده. خو دا ده چې په دې باندې خبرې کول موږ ته فخر هم محسوس کوو پکار ځکه چې خپل پلار نیکه تاریخ باندې پلار نیکه والا خبرې کول شا خبر ده. خو لکه ما دپاره داسې لکه زه وایم چې وړه خوله ستره خبره که نه نو په دې باندې شاعر ډېر ښه انداز سره ویلي دي چې اول خوله په سمندر ووینځه بیا وروسته نوم د بچه خان واخله. نو په دغې باندې به تاسو سره موږ چې کوم ماته ګډو الفاظ کې زه د بچه خان بابا تعریف کوی شي هغه به زه وکړم. خو ما سره خو داسې الفاظ شته نه دي چې زه د بچه خان بابا باندې څه خبرې وکړم. خو چې کوم ماته ګډ الفاظ دي هغه باندې به زه ته وایم. بلکل څنګه چې عاقب بھائی ویلو چې بچه خان بابا خپل نام خان عبدالغفار خان و او پنځه قبیلې سره تعلق او بهرام خان په کور کې 1890 کې دا شوی و. نو دغسې کې به چې شوی نو هغه نه د خپل بچه خان بابا کې دا ویلي چې هغه چې خپل کله میټریک وکړو نو هغه د بعد هغه سره د آرمي شوق پیدا شو، هغه فوج کې برتی شو او هغه د بعد هغه دغه نوکري پرېښوه. نو هغه خپل یو هلې ځلې شروع کړي. خاندان نه ډېر مالدار خاندان خو بچه بابا چې ته وګورې نو داسې حالاتو کې او داسې یو کې چې سره لګېدونه چې دا دومره جګیرداره فیملۍ سره تعلق لري. نو بچه خان په بابا باره کې زه څه وایم. وجدان صاحب ډېر ښه تعارف وکړو د خان عبدالغفار خان المعروف بادشاه خان. نو بادشاه خان په یوې نظریې باندې خپله زندګي تېروله، خپل سیاست یې کولو، خلک یې راغونډولو، خلکو ته یې دا تلقین ورکولو چې عدم تشدد. نو وجدان صاحب تاسو به مونږ په دې باندې پوه کړئ چې عدم تشدد فلسفه د بادشاه خان والا څه فلسفه ده. عاقب بھائی تاسو ډېر زیات امپورټنټ کوېسچن وکړو. دا ډېر زبردست کوېسچن مو وکړو. موږ لکه هر چا نه خولې نه واورو که نه چې عدم تشدد فلسفه عدم تشدد فلسفه. خو موږ ته لکه ډېرو خلکو ته دا پاتې نه وي چې عدم تشدد فلسفه څه ته وایي. لکه موږ که خپل خیال کې دا راشي چې یاره د کوم موږ چې جنګ جګړې وي ډاز ډوز وي که نه د چې خلاف وي دا عدم تشدد ده. بلکل صحیح خبره ده عدم تشدد ده. یوه ورځ تاسو ته خبره کوم چې اسفندیار بابا دا خبره کوله. یوې ورځ موږ بابا سره لاړو بچه خان بابا پرې خبره کوله. وی موږ لاړو ورسره چې ته یو کلي ته لاړو که نه نو هلته موږ څو ورځې راغی. نو بچه خان بابا به موږ ته روزانه وی چې سبزي راوړه دا راوړه. وی چې څو ورځې تېرې شي چې ما ورته چې بابا مو ډېر سبزي وخوړله اوس داسې نه دي چې موږ غوښه وخورو سپینډه جوړه کړو څه وکړو. نو چې بچه خان بابا یو شیشته جواب ورکړو. بچه خان بابا ورته چې ته موږ د عدم تشدد فلسفې کړلي یو. نو څنګه چې پورا کلی کې داسې خلک دي چې هغه ته د دوه ټیمه ډوډۍ نه میلوېږي خو موږ به دلته غوښې کړو. نو موږ ویلی شو چې عدم تشدد موږ دې ته هم ویلی شو چې یو کاس ته ګرځېدنې کې مسله ده. صحیح ګرځېدنی شي ور هغه په مخ کې موږ داسې سینار وبسري تیز تیز ګرځو دا هم تشدد ده. یو کاس خبرې نشي کوي، خبرې کونه کې ورته مسله ده. هغه په مخ کې موږ داسې لګاتار تیز تیز خبرې کوو هغه ته دا فیل شي لکه هغه په مخ کې تیز خبرې کوو ته فیل کېږي. دا هم یو تشدد ده. نو بچه خان بابا چې دا کومه فلسفه ده که نه هغه په دې ده چې عدم تشدد دی کې دا نه دی چې صرف ډاز ډوز خلاف وي نو دا عدم تشدد ده. یو انسان خفه کول هغه دا هم عدم تشدد کې رسي. لکه موږ دا هم نه غواړو چې انسان خفه شي. صحیح ده. او په دې په باره کې دا خبره کولی شي چې عدم تشدد فلسفه چې دا هغه کې هندوستان کې ګاندھی شروع کړې وه. د تاریخ دان دا لیکي خپل تاریخ دان چې دا تاریخ کې لیکي چې دا فلسفه چې دا هندوستان نه لکه بچه خان بابا په باره کې ډېره ځکه مشهور شه. که موږ وګورو که نه هندوانان دا ډېر سافټ خلک دي، مطلب لکه ډېر سافټ مزاج ولې دي، نرم خلک دي. نو هغه کې دا خبره
عدم تشدد خبره پیلون دومره غټه خبره نه وه هغه په دې خبره ډېر زر پوه شو ولکه بچه خان بابا چې کوم خلکو کې ته پاته پښتانه ډېر داسې سخت مزاجه خلک بالکل دغه سره لکه یوه خبره ډېره سنۍ سره نه کړي هماغه د پښتنو کې عدم تشدد فلسفه راوستن دا ډېره غټه خبره ده نو عدم تشدد فلسفې دپاره بچه خان بابا تاریخدان لیکي چې هغه ګاندي نه پاکستان لیډر ثابت شوی و ٹھیک شو جی څنګه تاسو خبر شوي وجدان بھائی تاسو انفارمیشن درکړو څنګه او مو وجدان بھائی نه دا یو دویم سوال دا چې د بچا خان بابا د تصویر دوره بدنام ویلې ده نن سبا د کوم نسل چې کوم د دا ویلې دوره مطلب دا چې بدنام یې غړي د غي غړي کنه تاسو دې په باره کې سوال وجدان بھائی حماد بھائی بالکل تاسو خبره صحیح ده بدنام خو مو ته نشي ویل خو ماته تاسو دا خبره کوله د بدنام لازم پکې استعمال کړو ماته یو شاعر یو شعر په ذهن کې رسی چې عظمت ته د غیار سترګې سوځي چې عظمت ته د غیار سترګې سوځي هر پښتون د بچا خان غوندې بدنام شي نو زوایم که تاسو لکه خلک وایي چې دا بدنام وکنه نو زماته د شعر خبر ډېر خوان راکړه چې هر پښتون د داسې بدنام شي ځکه چې هغه یو ډېر عظیم لیډر و او تاسو ته پاته ده چې لکه دا بدنام موږ دې ته ویلی شو چې یاره انقلاب نه ده انقلاب زه اکثر دا خبره کوم چې انقلاب چې موږ کله راولو که نه انقلاب ته موږ پسو نو موږ داسې نه شو انقلاب از ناټ ایونټ اټس ا پروسس دا داسې نه شي کېدی چې موږ نن وایو چې موږ سبا انقلاب راوستونی د 4 بجې ټایم د رابشي داسې نه چې لکه موږ یو ټایم محسوس انقلاب ډېر ستر هغه د پروسس ته دوی هر یو خبره رسی هر یو کار پکې رسی نو انقلاب چې راوستن د نو خامخا په دې شاونو کې پکې تیریږي او بیر پښتنه خدا سیو کنه لکه تاسو ته وایم چې داسې یو کنټرول کې توري راوالي او ورشه تا نه تالی شي نو غي ورشه چې بیر ټولوي او ډېر ستر ټیم خالي نو دې دی وجنه بچا خان بابا خپل نظریه او خپل یو کار نو دې کې بچا خان بابا چې کله دار ټولول نو خبره داس د چې خامخا په داسې لغلاږي شاعر یو بل شعر هم داسې وایي چې د حق چغه مې ووته د خولې نه چا مرتد کم چا غدار کم چا په دار کم نو لازمي خبره ده دا خبرې پکې رسي خو که زه وایم چې دې ته بدنامي ویل شي نو بیا د ما پښتون هر بچی د ما پښتون هر مشر زما پښتون هر زلمی داسې بدنام شي مو ولا چې کوم بل کوېشن د وجدان بین هغه دا ده چې بچا خان چې کوم هغه عدم تشدد پیروکار خو چونکې ولی خان ته چې مو وګورو د بچا خان زوی هغه وایي چې کجا خوله په سوک چمیږي نو مو کوېشن دا ده چې بچا خان چې کوم اوس نظریات دي کارکنان دي هغه د ولی خان په نظریه روان دي که د بچا خان په نظریه روان دي عقیب بھائی ډېره صحیح خبره ده ولی بابا بالکل ویلو چې کاږه خوله په سوک سمیږي خو که تاسو په دې شي باندې غور وکړئ نو هغه خبرې کې څه غلطه خبر نه وه عدم تشدد ده خو چې یو کاږه خوله وي نو هغه به په سوک سموي یو تاسو د هغې خبرې په اړه ما ته شعر یاد شو تاسو وایي چې نن خو پروګرام کې ټول شعرونه دي په خبرو سره موږ ته شعر یادېږي چې کرکه پکې اور واخلي او ټوپک پکې شهید شي چې کرکه پکې اور واخلي ټوپک پکې شهید شي کابل یې کبداره یو داسې جنگ دی جوړ شي بچا خان بابا چې کوم نظریاتي کوم کارکون دي هغه اوس هم شته جی بالکل نظریات زه تاسو ته وایم چې په اټک راپورې مشي دلته جنډې د بچا خان ولاړې دي نه نو بالکل شته دي بچا خان بابا چې کوم نظریاتي کارکنان دي هغه ټول اوس هم شته دي بالکل شته دي بچا خان بابا یو داسې لیډر و که نه چې هغه عوام په خپلې مینې بچا کړی و هغه نه بچا خان نه و هغه ته عوام چې کوم ولس ته هغه دومره مینه ور کړې وه چې هغه یې بچا جوړ کړی و نو هغه ته بچا خان ویلی شو نو بالکل بچا خان بابا پیروکار په هر ځای کې شته او په هغه په نظریې ډېر ټینګ ولاړ دي څنګه چې تاسو وکتل پروګرام ماشاءالله سره ډېر ښایسته روان ده ښایسته پروګرام شولو د وجدان والا خبرې مو اورېدلې بچا خان په باره کې څه خبرې وکړلې او ښایسته ښایسته شعرونه مو ښه اورېدل موږ ته خو ډېر خوند وکړو که څنګه عقیب بھائی او بیا هم مو وجدان بھائی نه یو دا غږ وکړو چې د خپل ملګرو ته څه پیغام ورکول غواړي او چې مطلب ده چې څه کوي حماد بھائی ملګرو ته به پیغام زه ورکړم پیغام به خلک وایي که نه چې پیغام چې اکثر شعر کې وي نو هغه ډېر په زړه اثر کوي نو زه به خپل پیغام شعران هغه ته ملګرو ته چې کوم د هغه یو شعر د عدم تشدد په فلسفه را سره لاړ شه راځه د بچا خان په نظریه را سره لاړ شه د کرکې او نفرت موږ ته دواړو کې تاوان دی د کرکې او نفرت موږ ته دواړو کې تاوان دی د امن او د مینې په ټپه را سره لاړ شه
موږ خپل پروګرام چې کوم دا دلته کې ختمول غواړو. وجدان صاحب ډیره شکریه چې موږ ته دومره ګټور معلومات راکړو د بادشاه خان په باره کې. امید لرو چې موږ کومې غلط فهمۍ وي د هغه په باره کې اب اوس کلیر شوي هم وي. د نه علاوه د وجدان بھائی یو خپل د فیسبوک پیج هم د موږ ډسکرپشن کې لینک هم درکو، هغه هم سره فالو کوئ. ډېر ښایسته ښایسته خبرې ورکې شیر کوي. دې سره د اوس موږ ته عزت راکوي. مخکې ویډیو ګوري د سره شکریه. سلام.